السلام علیکم کتونکو زه بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو. دا زمونږ دریمه ورځ ده او دریمه ویډیو ده. زمونږ نننی ټاپک چې دی نو هغه د تاسو ته ښکاري په سکرین باندې کلاسیفیکیشن اینډ کریکټریسټکس اف فلاورینګ پلانټس. نو راځئ چې خپل ټاپک شروع کړو. نننی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. په دې کې لاول وګورئ تاسو نو دلته کې یو اکټیویټي ده، اکټیویټي 1.2. We take the seeds of wheat, rice, maize, pea, bean and gram. Find out in which seeds there is one cotyledon and in which seed there are two cotyledons. Write your observations. With the wheat, rice, maize, pea, bean and gram. د غنم، وریجې، د جوار، د مټر، د شوپړو او د چولې تخمونه چې دا راوالی او بیا معلوم کوي وګورئ چې په دې کې یو کاټیلیډن مطلب یو مغز چې دی هغه په کم یو کې دی او دوه مغزونه چې دي یا دوه دانې چې دي قدرتي هغه په کم یو کې دي. نو دا کاټیلیډنس چې دي نو هغه که تخم تاسو وګورئ نو د جوار تخم چې دی نو هغه قدرتي طور داسې یوه دانه دا موږ خو میده کولی شو، لیکن په دې کې قدرتي داسې څه ځای نه چې دا په منځ باندې دوه شي. او که مټر یا چوله یا مونګفلی که موږ فرض کړه واخلو د دې دا تخم چې په دې کې قدرتي داسې ځای غونډه کېږي چې په هغه ځای باندې دا دوه ځایه کېږي، دا جدا کېږي او دا جدا کېږي. مطلب دا چې په دې کې دا کاټیلیډنس چې دا دوه دي. دې ته ځکه وایي ډایکاټ یا ډای کاټیلیډنس. او دا چې دې کې دا یو دی نو مانو کاټ ورته یا مانو کاټیلیډنس چې دا ورته ویل کېږي. مانو مطلب دی 1 او د ډای مطلب دی دوه او د مانو مطلب دی 1. نو دې ته مانو کاټ ډای کاټ ځکه ویل کېږي چې دا مغز چې دا یو دی پکې او په دې کې دا دوه دي. نو د غنمو، وریجو، د جوارو دا تخمونه چې دي دا که تاسو وګورئ دا به چې دی نو دا به تخم د دانه به پکې یوی او دغه چې دي مټر، شوپړ او چوله چې دی نو په دې کې دا قدرتي طور دا دانه یوی خو دا سیزونه چې دا پکې دوی، دا مغزونه چې دا پکې دوه ځای کېږي. نو we find out in which seed there is one cotyledon and in which seed there are two cotyledons. نو تاسو یې معلوم کړئ چې دوه او یو په کم یو کې دي. خپل هغه مشاهده چې دا هغه بیا ولیکئ ځان له. لاندې بیا درکړلی چې مانوکاټ پلانټس. The flowering plants whose seeds have one cotyledon are called monocot plants. څنګه چې تاسو ته ما وویل چې دا مغز پکې یوي نو هغه بوټو ته بیا موږ مانوکاټ پلانټس وایو، مانوکاټ بوټي ورته وایو. په هغې کې راځي ګنی، شوګرکین، ویټ، غنم، رایس، وریجه، چاول، بمبو، بانس چې ورته موږ وایو پښتو کې، میز، جوار، مکۍ. دا are the examples، دا مثالونه دي اف مانوکاټ پلانټس، د مانوکاټ بوټو. دا لاندې بیا تاسو له د هغې هغه نقشې چې دا درکړلي بمبو، بانس، شوګرکین، ګنی او میز، جوار دا مانوکاټ پلانټس دي. بیا ډایکاټ پلانټس. ډایکاټ پلانټس مطلب تاسو ته چې ما ووی ډای وایي دوو ته. نو ډایکاټ پلانټس هغه بوټي چې په هغې کې دا مغزونه چې دي نو دا قدرتي طور دا دوه پیدا شي په دې مینځ کې بریدي چې په هغه برید باندې دوه ځای کېږي، نیمیږي په اسانه باندې. په لاس کې پې موږ زور وکړو یا په خوټ کولو کې یا په اسیم د که تاسو وګورئ نو اکثر دانه نیمه چې زور پرې راغلی نو هغه دوه ځای شوي. نو ډایکاټ پلانټس. The flowering plants whose seeds have two cotyledons are called dicot plants. چې کاټیلیډنس پکې دوی دا مغزونه پکې دوی دي ته وایي ډایکاټ پلانټس. په دې کې راځي مینګو، ام، ګواوا، امرود، روز، ګلاب، پی، مټر ETC وغیره are the examples، دا مثالونه دي اف ډایکاټ پلانټس د ډایکاټ بوټو. بیا په بل پیج باندې چې دی دای هغه فکچرز تاسو ته درکړي د ډایکاټ پلانټس چې په دې کې مټر، ګلاب او ام. اوس لاندې دلته کې بل موږ سره په پیج 6 باندې دلته کې یو اکټیویټي ده، اکټیویټي 1.3 سرګرمي 1.3. Observe the leaves of monocot and dicot plants. What is the arrangement of veins in these leaves؟ وایي مشاهده وکړئ د ډایکاټ او د مانوکاټ بوټي د پاڼو چې په دې کې دا وینز چې دي دا رګونه چې کوم په دې پاڼه کې تلي چې دا څنګه دي. بیا وایي in the leaves of monocot plant the veins are parallel to each other. په مانوکاټ کې چې دی نو په پاڼه کې دا رګونه چې دا پیرللي متوازي یو بل ده. مطلب دا داسې تلي تاسو د مانوکاټ او د ډایکاټ پلانټس دا پاڼې چې دا مانوکاټ دا چې دا د مانوکاټ بوټي د جوار چې دی نو جوار پاڼه که تاسو لیدلي نو هغه داسې په دې کې دا رګونه چې د ویښ نه شروع شوي د سره پورې دا داسې بلکل نیغ تلي داسې او یو بل نه کراس کوي، یو بل باندې له پاسه کېږي نه. صحیح ده؟ مطلب دا یو لاین چې دی نو دا بل نه کټ کوي.
دا پوینټ چې دا نقطه دا پکې نه راځي دا رګونه بالکل نیغ تلي او د ډایکاټ په بوټو کې چې دی نو دا رګونه چې د ویښ نه نو دا داسې نه تلي دا د یو جال په شکل کې ګډوډي که دې ته تاسو وګورئ دا د ډایکاټ پاڼه ده صحیح ده او دا چې دا دې ته که تاسو وګورئ دا مانوکاټ د مانوکاټ بوټي پاڼه ده په دې کې دا رګونه چې دا داسې تلي دغه پکې په پاڼه کې فرق شو بیا د the leaves of dicot plants in the form of net the dicot بوټي په پاڼه کې د رګونه چې د جال په شکل کې تلي small leaves of flower are called floral leaves دا وړې کمې پاڼې چې دي ګل چې د کوم نه جوړې دي ته floral leaves موږ وایو بیا نمبر 2 ته وګورئ we take flowers of monocot and dicot plants ګلونه راواخلي د مانوکاټ او ډایکاټ بوټو and count the number of plural leaves او دا plural leaves چې د ګل دا پاڼې دا شمار کړئ number of plural leaves in a flower of monocot plant مانوکاټ په بوټي کې دا په ګل کې دا پاڼې چې دي نو دا به 3 or multiple of 3 به یا به د 3 ملټیپلی مطلب 3 به یا به 6 یا به 9 داسې بل وایي د نمبر of plural leaves in a flower of dicot plant so dicot plant چې دا په ګل کې چې دی نو عموما د floral leaves چې د ګل لا کومې پاڼې چې دا به سلوري اور 5 یا به 15 اور دیار ملټیپل یا به دیو هغه ملټیپلی مطلب 4 by نو 4 2s are 8 4 3s are 12 داسې یا که 5 جی پرس کنو 5 by یا به 5 2 10 5 या 15 داسې وي The following are the main differences between monocot and dicot plants اوس دا لاندې په دې کې که تاسو وګورئ دلته په دې ټیبل کې نو دا تاسو درکړل وي دا پکې اهم فرقونه دي په مانوکاټ او په ډایکاټ کې دا غټ فرقونه دي دا پارت اف پلانټ دا سیډ دی د لیف دی او دا فلاور دی نو سیډ چې دی د مانوکاټ هغې کې به کاټیلیډن چې دا به یوي پاڼه چې دی دا به یې داسې چې دا وینس چې دا به یو بل نه کراس کوي دا به بالکل د ویښ نه نیغ تلي بره او دا چې دی دا فلورل لیوز مطلب ګل چې موږ د لپاسه نه سیکو داسې ځان ته ونیسو سیکو لپاسه نه ورته وګورو صحیح ده دا دې ته که تاسو وګورئ نو په دې کې دا پاڼې چې دی دا به 3 1 2 3 یا ملټیپل اف 3 مطلب 6 پی یا به 9 او د ډایکاټ په دې کې چې دی دا تخم چې دا به قدرتي طور نیچرلی دا مغزونه چې دا دانې دا به 2 او پاڼه چې دا به دي چې په دې کې به دا رګونه چې دا د جل په شانتي او دا فلورل لیوز چې د ګل لاکمې پاڼې چې لباسه نو ګورون دا به داسې 1 2 3 4 5 15 به که 15 نه نو دا به سوي 10 به یا به 15 او یا به دای سلور او که سلور نه نو اته به که اته نه نو 12 به داسې مطلب ملټیپل به دی نو دا د ډایکاټ او د مانوکاټ په منځ کې هغه مین ډیفرنسز یو اهم کم فرقونه چې واقع بیا په پیج نمبر 7 باندې یو اکټیویټي ده سرګرمی 1.4 وای پیس لیوز اف مانوکاټ اینڈ ډایکاټ پلانټس ان سکریپ بک سکریپ بک چې دی وای دا براواخلای سکریپ بک چې دی دا یو کاپی موږ سره چې موږ پکې دا مختلف نمونه چې دی سرګرمیانې مختلف موږ کوو نو په هغې کې ځان سره دا نمونې اخلو د مختلفو سیزونو یا د بوټو مطلب پاڼې پکې ځان سره پیسټ کوو صحیح ده یا ګلونه پکې پیسټ کوو نو په هغې کې د مانوکاټ او د ډایکاټ بوټو پاڼې چې دا پکې ځان سره پیسټ کوي مطلب یو سایډ ته مانوکاټ یو سایډ ته ډایکاټ په دې کې به دا فرق ښکاري نو تاسو پې پوهېږئ مین کم ډفرنس چې دی بیا ډرایډ وچ شوي یا پریزرو فلاورینګ او نان فلاورینګ پلانټس چې دي په سکریپ بک باندې دا لپاسه پیسټ کوي وایي پیسټ ډرایډ اینډ پریزرو فلاورینګ اینډ نان فلاورینګ پلانټس ان سکریپ بک په سکریپ بک چې دی په هغې کې د ځان سره یو سایډ ته یا یو طرف ته فلاورینګ پلانټ مطلب هغه بوټی چې هغه ګلونه کوي او یو سایډ ته نان فلاورینګ پلانټ هغه بوټی چې ګلونه نه کوي دا ځان سره په ګونو باندې کلک کوي پیسټ کوي په سکریپ بک کې نو دا یو وړوکې شان سرګرمي ده او د دې پورې دا سبق چې دی نو دا به پوره ځکه چې ویډیو بیا ډېره زیات اوږدېږي او په بله را روانه ویډیو کې به انشاءالله موږ خپل د څلورمې بلې ورځې بیا کوم ویډیو چې ده په هغې کې به دا کلاسیفیکیشن اینډ کریکټرسټکس اف انیملز چې دا به وایو او د را روانې بلې ویډیو پورې چې دی نو زه ستاسو نه اجازت غواړم که دا ویډیو ستاسو خوښه شوي نو دا پلیز لایک کوئ شیر کوئ د ملګرو سره او کمنټ وکړئ چې آیا دا طریقه چې ده کومه دا مؤثره ده که مؤثره نه ده او خپل د رای اظهار وکړئ چې آیا څه کول پکې نور غواړي او دا چینل ورسره ضرور سبسکرایب کړئ د روانې ویډیو پورې د نه اجازت غواړم د الله په امان